غټ دشمنو او د موسی علیہ السلام چې کم قوم بنو اسرائیل هغه باندې به ظلمونه دومره ظلمونه پکړي دي چې دا غي سه انتها نشته په تاریخ خدمتونه پکړي دي زبردست خدمتونه التکه د فرعون د پاره چې کم مقبري جوړي شوی دي چنن په دنیا کې د اغینا غټه اعجوبه بل نشته د غټو د تیګو او سمشتا ځکه لاړم مصر کې مونږ پکې دنه وردنه وته دا دومره غټي تیګي احرامات وته په سوونو میټر او چت غټي غټي تیګي د خان عمره او د اتیان عمره د لګولې دی او په یو طریقې بر رسول دی او دنه پکې دا غوي مخبره به دا فرعونیان چې بمړ شنو دي کې بپراتو ما وی چې دا دومره تیګي دا دلته څنګه رسول دی دا چوچته کړي دا خو اتیم ځان پسې نشي راغلی دا خو هم ځان پسې نشي راغلی دا دومره سر ته رسول په دې ماته ته یو ځل بیان کړی دا ټول خدمت د بنی اسرائیل نه راغلی طالب ډوړې به نو ورکول وي خپل خبره دا ټول خدمت دوی نه راغلی د پدې بنی اسرائیل وکړي دی دا سوقو دا بنی اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام چې کله یوسف علیہ السلام له مصر تراغه سره د خپل بچو 12 بچو د یعقوب علیہ السلام دا دغه 12 بچو اولاد بس پاتې شو په مصر کې او دا خدای پاک ډېر کړل د فرعونانو د خدمتونو غشتي دي د موسی علیہ السلام په زمانہ کې چې کوم دا یو فرعون دا رمسیس نو د فرعون ډېر زیات ظلمونه په دې بنی اسرائیل د ټټو کار به وکاو د زمیدارو کار به وکاو د فصل د اوبو کار به وکاو سخت کارونه به وکول تاسو لکه بنده چې په خپل غلامانو کارونه کوي او د خزونه به ول تاسو سخت کارونه غشتل لکه بنده چې د خپل وینځونه کار کوي دا سخت کارونه به وکول حتی چې فرعون کله خوب ولید او خلق ولا نجوميان او کاهنان تعبیر ورکو چې په بنی اسرائیل کې ولک پیدا کېدو والا او ستانه به بادشاہي اخلي نو فرعون اډر وکړو په بنی اسرائیل کې چې څومره ماشومان پیدا کیږي نو ټول وجنه قرآن الله وی قرآن شریف کې د اشاره ده دومره ظلم چې پولیس مقرر کړل جاسوسان مقرر کړل او چې کم ماشوم به پیدا کېدا به اعلان دومره ظلم بسوکو کی په تاریخ کې به دومره ظلم چالي کړي لکه د فرعون ظالم کې د موسی عليه السلام د قوم د بنی اسرائیل سره الله منسوبه چې الله کوم منسوبه کی هغه څوک نشي بدلول هغه ته څوک بندونه نشي جوړول موسی عليه السلام الله خول چې زبا هغه الګ پیدا کوم او ستا په کور کې بیلو دا الله د طاقت مقابله نشي کولای وسم زمون د باز خلک چې سیلابونه راشي یا زلزلې راشي نو زمون د بادشاہان وي هم اسے نمټنګي دې مقابله وکړو نو نشي مقابله دا واجب په عوامو خدمت کوو صد باب وکړو خپل کوشش وکړو دا قسم دې کړه الله پاک د یو زور د یو ماشم څوک طاقت لري الله خو دل چې ته موسی علیہ السلام ته بندونه اچي ماشومان بلا شی دې حلال کړل لیکن دې بل ذلو یوم استا پکور کې بیلو او چې الله پیدا کړ نو مورته خدای چلو نو په صندوق کې بند کو او دا دریای نیل یو چاوا ناقوا هغه ته صندوق ورورو او هغه صندوق او د فرعون د کور د محل فغاله چې کما اون ونو هغه اون کې او د فرعون جنکو التلمبل یا لوبه کول چې وې قتل صندوق یو چت کو وې دا درون دي دغه سړي چې د فرعون خزل یو آسیه لا هغه کولو کو موسی عليه السلام پکې پروت سرګویرانا کول مخه چمک او دمک او خشتو کول الله دا غي فضل کې مینا واجولا مسرب القلوب ومقلب القلوب الله
چې فرعون راغی وی داسې دي وی دا ماشوم مې په صندوق کې راوچت کړه د چوې نه د نیر او خدای مام پام کوا دا هغه دي چې هغه زما د بادشاہ د ختمېدو ذریعہ ده ای قمقلا کم بچې دي چې مونږ خپل میانس کې لوي کو زمون اخري زمون اوس کې زمون عادت ونسي او استاد بچی پشان دي نو پتا بسوله سنگار د فرعون هم خدای بنا پیدا او بیا دې ماشوم د چا پینا غشتل خور ورپسې په دې چور اور وتا چې دا ماشوم په کم خوا دي مور وته وي قصي هدا ورپسې مور ته پتا ولګي ماشوم ته چې دا د فرعون والا دشمن للاړ خدایا تو جنې ورپسې کور تلاړ ماشوم ارده ته دي سو په روک نه کوي پینا غشتل دا جنې وته وي دا ماشوم یاره زمون په علاقه کې یو خدای ته چې کم ماشوم سینې ته واچي نو په مینا خوري ادته نخې د چا پینا غشتل موسی علیه السلام او بیا څنګه دوی ټول کې خدای مینا جوړه هل ادلکم علی اهل بیت یاکلون یو قرانه دا غي په ډیر خواګلیو هر ماشومه پیخلی وې سوق دي ویره ولا پمنډ لاړه مورته وی ال مور راځه البنوي چې دا دما بچي دي او چې څنګه موسی علیه السلام د مور را لور چته کې کې واچو نو په مور خپل مور یې وا په شروع کړل یعنی الله توکل د دشمن پکور کې موسی خدای لوی علیه السلام او مور لم خدای دې لا واپس را وسته چې د مور دا سوچ دي چې بچي می صندوق کې واچو او چې ته غرق نشي شرم کې ونخري او مور په خپل لګیا ده خپل بچي او پروتوکول ورته ملاويږي ځکه د فرعون پکور کې دن نه ده او خپل بچی له په ورکی تنخام ورته ملاويږي جامع ورته ملاويږي عزت او قدر ملاويږي الله خپل طاقت خی کړ چې زه غواړم د دشمن په کور کې دی یو نشم د دشمن مینم در سره پیدا کولې شم مور غېږه لدې واپس را وستې شم او مور له بده دشمن پیسې ورکې ولې زوی ولا لوی زوی د دې په خپل قرآن شریف الله پاک دا واقعا یو ځل نصوص ځله نقل کړی دا چې ته تفصیلی خبرې به پکې بیا کوم په دې خپل مقصد درازم نو موسی علیه السلام چې د مدین نه راغی 13 جمعه می درته وی نو فرعون ته ودرېد او فرعون ته وی مال د خپل قوم راکا بس چې لکه مرشو مدین تلاړو شعیب علیه السلام سره لس کاله 13 کله وغه ولا خذ نور ورکړه او راغی واپس مصر ته نو فرعون ته وی باز سره غلیما د خدای رسول امدا هارون دا مې روز د خدای رسول اس سب درته نه مې به خداوت در کوم دی ایمان چې ایمان هغه خدان ته خدای وي سنه خدشتا د پیغمبر په معجزې نه خې سنه خدشتا موسی علیہ السلام ترخ کې لاس ومنډ او بارې راوست او د لاسې رڼا کوله شغلې کولې د یو اعلی بلق پشان او چې به واپس په ترخ کې وردن نه کرانه ختم شو دا یو معجزه دویمه معجزه صدا فرعون وې دویمه معجزه امصار واغشتا او الله وتویل چې د امصار په ځمکه ورغورځاو چې وی ورغور او یو اجدها خامان او خلی وازه کړه او نه په فرعون پسې روان شته وای غره شاباشی قابو کا ازمو بعد کتابونه وی وسل تفسیرونه کولو چاوي توبې څه وکړل الګا په شرجان تاش پیره دستونه چاش پیره مطلب دا چې دا د تذلیل لفظ چې ذلیل تاسو وایي او وای هغه زمانہ په پمپرې نه وکړ نو د پنسې نه به ته کنه هغه پکې پمپرې راوځي نو چې بچا یې راځي نو خپل ته به نو دا تاسو به وایي حدیثو کې نشتا علماء لیکلي موسی علیہ السلام هم ساته ګوتې کې واپس هم ساته فرعون وته وی دا سجادو ته پیغمبر ما سلام جادوګر شتا زغرا غوندو مقابله په میدان
موعدكم يوم الزينه چې کله مقابله دا شوریر غوځي ولا بیا منتخب دا به د اختر وو. او فرعون په زمانه کې مصر کې د دنیا جادوګرو غیر غلطل وې دې سکار کوي وې دې د کونټینه مار جوړي دا هم هم کولی شي او شابس هغه جادوګر خو ومنتا وې بادشاہ سلامت مونږ له بینام راکې کنه دا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين غوي اجر قصکه انعام قصکه انکم لمن المقربين زبطاسو د مجلس شورا او د پارلیمنت ممبران جوړ انعام ستو ډیر جادوګر د مصر دنیا خلق راغون د اخوا دو کسدي حضرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام اخوا فرعون دی دا وزیران دی دا پارلیمنت دی شورا دا پولیس دی دا فوج دی او جادوګر خدا الله طاقت د حضرت موسی علیه السلام میدان ته خلق را لګیر چا پیر ودرېدل هغه جادوګر وته وي تمخ کې ورده کوم به تاسو مخ کې ورده فاذا حبالهم وعصيهم من سحر يخيل اليه من سحرهم انها تسعى آیت میں غلط نہیں ہوئی اگوی سر رسے بے پڑی اغیو امساگانی چکے ہوئے اغیو ورو بردولے اغا حقیقت کے نڑا قیدلے خس نظر بندی گندوا سو کوئی پارے ورکڑے ونو پارا چے نور تا غور دے او نور پہ اولگی گرم شنو حرکت شنو خیر ارس کیو اسم دا جادوگر یو کار کئی اغا سینی خطا تبل شاخ کئی یخیل الیہ من سحرهم موسیٰ علیہ السلام تا سخکارا کے دل لکچ دا منڈے حقیقت کے منڈے نا والے کو جادو ہے قرآن شریف کے اللہ وی اللہ سوئی وجاؤوا بسحر عظیم اللہ و تعظیم ویلے دے وی زبردست دیر روی جادو ہے موسیٰ علیہ السلام لگون دے ٹینشن کے شو چې دا خو لږ نه دي یو کس ظالم به چې لس او شل رسۍ او کونټۍ وغورځول دې نه خو سوونه جوړ شو دې سره به څه کېږي زما خو که جوړېږي زما د دې نه مار جوړېږي دې نه ماران جوړ شو دا به اوس څه کېږي الله ویلا تخف فکر مه کوه خدایي طاقت چې چا سره د هغې مقابله څوک نشي کولی وغورځوه امسا چې امسا موسی علیه السلام وغورځوله خولې ارته کړه او چې څومره بني اسرائیلو جادوګرو ماران د رسو کونټونه جوړ کړي ټولې الواح تیر کړل ختم میدان خالی او بیا چې میدان سنگ خالی کا فرعون په تخت شاهي پروت شي هغه پس روان او موسی شیخ قابو کا چې زنه شیخ قابو کا موسی علیہ السلام کونټه او چې دا تمره ماران ته سه خو خوړې خېټه پټې مغټل معجزه ده عقل نبار بس فورا کونټه واغشت لاس کیو دی ولا واپس هغه کونټه شو جادوګر پیشو الکا هغه پوي چې دا زمونږ شی سو تاسو شی جادوګر پويږي چې دا موسی کم کار وکړ علیه السلام دا جادو نه دی جادو مونږ پیژن دا جادو نه دی اغي غیر اختیاری دی کوئی شو چې دا پیغمبر دی او دا معجزه ده اغي وی آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون پر رب باندې ایمان دی هغه سونه زرګونه جادوګران الله پاک مسلمانان موسی علیہ السلام الله کټاو فرعون چې پوه شو چې تاسو مصیبت شو ما خو میدان بیل گٹا ہو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اقرا او زماغ جادوگر مرگری شو نو فورانی دبکی والا ورقرا وی تاسو صلاح کرے وا دا موسیٰ تاسو مشر جادوگر نام صلاح کرے
دام جوړه کړې وه او پرېږدم هم نه تاسو نه به ښې لاس او ګس خپه یا ښې خپه او ګس لاس دا دنه پرېږدم دا دشمني جوړه شوه جادوګر هم بني اسرائیل سره شو موسی علیه السلام هم شو او فرعونیان هم شو بهر کې به هغه واقعه اوږده ده خو مختصرا به ده ووایم چې بس موسی علیه السلام خپل وس وکړه خو چې کار نه کېده نو د الله په حکم بني اسرائیل ځان سره واغېستل سره د ټولو مسلمانانو او د مصر نه هجرت وکړه فرعون ته پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو لاړ او سره د بني اسرائیل اووته او دی بزان لوس یو ریاست جوړی او بادشاہي او ما سره مقابله کوي جنگونه به نو خپل فورا اعلان وکړ ایمرجنسي کې وته وی نافذ کړه او اډر یو کو چې د ما څومره فوج پولیس شابه را ده چې د موسی علیه السلام سره د بني اسرائیل ورونه شو ځکه موږ سره واسطه شته سره نشته موږ سره توري شته ابو سره نشته موږ سره نيزه شته ابو سره نشته موږ سره غشي شته ابو سره نشته موږ سره سونه دي موږ سره مال دولت ته هغه سره سم نشته نو دی وخت کې راوړي چې بس بیغمه او قدرانه لارو یو ځای کې بادشاہي جوړ کړه نو سبب د جنگ سازو سامان برابر کړي او موږ به حمله کوي یو جنگونه وکړي روان فرعونیان ورپسې فلکه او تعداد یو تاریخ اولکه دي موسی علیہ السلام مخکره او فرعونیان ورپسې دي او موسی علیہ السلام ته الله لار ښایي قوم وتوي موسی لار خطا دی وادي تیه روان هغه روح اخلي چې کم روح باندې د مدین نه راغلي وادي تیه ته کوه تور په الاس لاندې چې کوم علاقه وروته پیغمبري ملو شوې ده دغه لار اختیار بیت المقدس سایډ ته وځي بالکل د مصر نه مخامخ بحر قلزم کې سړی کراس کی وادي تیه راځي وادي سینا ورته وي نو د هغې نه پورې غاړه بیت المقدس اسرائیل او د علاقې د شپې د هغې بجلی دلته ښکاري زه موږ تللي یو دغه علاقې د لار غلط الله وت جدا لار قوم ورته وی د لار دی غلط ته خو په دریاب ورلې وی بس ما ته الله د لار خولې ان لمدركون وی دغه راوړل چې فرعونیان موږ پسې اے موسی دا دې سوکړل او چې لار دې پرې خودا بحر قلزم یو ځای ته را رسېدلی هغې نه پس او چې لاره وه دا دې پرېښوده او په دریاب راځي دا دې څوک کړل وایي ما ته الله ویلي دي موسی علیه السلام الله ته التجا وکړه چې یا الله ګیر شو موږ خو په دریاب راځو تا راته لاره وښوله جبریل علیه السلام راته لاره وښوله مخکې خو سمندر دریاب موږ له راغې مخې له شا ته راپسې فرعونیان دي دا به څه کېږي الله ویې مخکې دا زما کار دریاب له ورسېدل الا انا لمدركون دغه دې راورسېد اوس به موږ چتل په دریاب خو موږ نشو وللی او شاته راپسې په لکاو تعداد ولکه فرعون سره د خپل قوم نه را روان دی الله وی کلا فلما ترى الفئتان قال انا لمدركون تمره وت فرعونیان دې شو چې دوی یو بل ولیدل هغه دی راځي الله وتسوي دا دریاب په دې کونټه اوه دریابی پکونٹے او قوم پریشان موسی علیہ السلام پریشان ہارون علیہ السلام پریشان ظاہری اسباب ختم کچھ ظاہری اسباب ختم شی مدد بدے سو کئی اللہ او اسبابوں کے بدے مدد اللہ او بعض وقت اللہ اغا کار کئی جستا پاقل کے ندیری او مادت یوزل بار بار ہوئی چھے اللہ فخبل مخلوق غیر میرا بار او په پیغمبرانو په لیکانو ډېر مهربان ازمایښونه راولي او موسی علیه السلام ډېر راوستل او فتناک فتونا او ارزه ګټه کړه موسی علیه السلام او چې دریابي سنگ په کونټه او 12 لارې په کې ولې 12 قومونه چې سبا جګړې جوړې دا قومیت جګړې خور د اشاره زمانه کې
او فوراً موسی علیہ السلام اعلان وکړ چې بنی اسرائیلو کې فلان کې قوم قړومبه لاره دویم قوم په دویمه دریم قوم په دریمه دا قوم په څلورمه دا قوم په پنځمه دا قوم په شپږمه دا قوم په اوومه دا په یولسمه دولسمه ځای او هغه لارې چې جوړې شوې نو هغې کې فوراً الله تیزه هوا چلوله ځکه د دریاب ویښ خټی او ته الله وچ یو بل نه پنو نو یو یریدل چې دا د بل نور ټول غرق شو هر قوم وي نو الله اوبه خو اسم شفافي هغه اوبه الله د شیشې په شان کړي نو په اوبو کې دننه یو بل لیدل چې مطمئن موسی علیہ السلام مخکې د قوم ورپسې دی اوبه اسم شفاف دي خو لکه د شیشې تک کې سپینې شوې یو بل لیدل چې زموږ ټول قومونه روان دي خوشحاله شو الله مدد وشو بحر قلزم د سمندر دریاب یو لوی چوه ده هغې تلل او الله پاک او رسول خو چې دوی څنګه پورې وتل دقه دی چې فرعون پرې راغی او فرعون دومره چالاک حرامي چې قوم ته وایي دا دریاب زما د هیبت نه وشلی زه خدایم دا زما په اړه وشلی ده او زما دشمن پرې پورې وت په پړه کې ټیزن یارېده هم داسې نه چې پرې ورګډ شم جنجال جوړ شي په اس په سور حضرت جبریل علیہ السلام په اس باندې سور په اس بهادر اس جبریل علیہ السلام یو بلار په اس پوا او پاغه سور او د فرعون نه اس په مخ کې اس په اس په پسې اس په چتر اٹینګي خرو اس په اٹینګي دوه ولا نه ورپسې او یو روایت کې دام راځي چې جبريل عليه السلام د فرعون دی اصله دی واګلیو چکم ورکو نو ورپسې شو لاره او اوچت بس دې مخکې شو او فوج ورپسې اخوا موسی عليه السلام اوت او دلته ټول فوج په بحر قلزم سمندر دریاب په دغه لارو کې ور داخل شو خو چې موسی علیہ السلام اوت الله وی دا کونټه دې دریاب لایو چې کونټه سنگ دریاب لایو دریاب ټول او جنگید او دا ولک کم وبش د فرعون لخر او دا قوم سره د فرعون وزیرانو کمانډرانو جردیلانو سره په دریاب کې غرق او تباہ دا سهل را غونډه کلو په سمندر دریاب لو دا غزه مالی دلې نما سره نشه احمد نو ما دا ماما زیو دیدار شاه هم را یو مرګریو دا لاهور محمد طاهر هم را سره مونږ سلور کسانو مونږ لاړو دا غزه مونږ ولیدو چې په کم ځای حضرت موسی علیہ السلام پورې وته دي او کم ځای کې دا فرعون سره د لښکر غرق شوی دی ولې هغه ځای کې بیا آبار موسی حکومت ور باندې بورډ لګولې د موسی علیہ السلام کویان هغه ځای چې بیا موسی علیہ السلام د دې بنی اسرائیل د پاره د الله نه سوال کړو چې خدای او بو ځکه دغه علاقه کې خوږیو بنشتا سمندر دریاب غاړه کې ټول وب ترخی وي نو هغه بیا یو اومغه ام صاحب دی او تیګوالا او دا غینه دولس کویان پیدا نو باز کویان نشته او باز او سمجتا په یو کې لګي شانته او بم وي پنور په او پوچی دي اباري موسی بورډ ور باندې لګېدل نو دې طرف ته د بحر قلزم نه مصر د پورې غاړه وادي سینا ده وادي تی هم ورته وي او دا غینه پورې غاړه بیا د چې مخ کې ده نو کوه تور راځي او دې بل طرف ته چې ده نو شاته د غرونو د وادینا بیا د بیت المقدس او شام اردن او اسرائیل دا علاقې نور علاقې پکې دا یو چوه د سمندر دریاب ته خدا ته چوه نه ده په میلیونو غټه ده په میلیونو او غټ سمندر دریاب دی دا چې څومره امریکای ته او برتانیې او د علاقو ته بحري بیړۍ دي په دغه لاره هغه طرف نه یو دریاب دی دې طرف نه د بحر قلزم دی میانس کې اوچاوا بیا یو د برتانیې حکومت په دې حکومت نو هغه پکې یو دغه جوړ کړ یو نیر جوړ کړ د دوړ دریابونه یو ته یو غټ نیر پکې جوړ کړ نهر سویل کړ
اوسې جوړ کړی او دا هغه نهر کې دا سمندر دریاب اوس هغه بل سره ملو شوی دی او دا دریابي بحریتونه پکې دي او عجیبه دا ده چې دغه برتانیي حکومت هغه د دې نهر سویز لاندې سړک جوړ کړی سمندر دریاب لاندې سړک مونږ پاره کې لاړو په ګاډي کې سمندر دریاب لاندې بر نهر سویز سمندر دریاب دی او لاندې ته سړک دی پاره کې مونږ لاړو دا یو ناشنا او جوبه جوړه کړې ده او یو په جاپان کې د یو سمندر دریاب بل سمندر دریاب ته اغم کمالات کړې دي هغه کې 12 کیلومتره پل دی نیم پل په سمندر دریاب کې دن دی او نیم پر وکم ورځ چې الله حضرت موسی علیہ السلام او مرګرو لنجات ورکړ حدیث شوقا او فرعون سره د اولک کم وبش لخر الله تبارک دا شورې نو يهوديانو وی مونږ په دې ورځ روزه نیسو ولې ځکه زموږ موسی علیہ السلام له زموږ بشران ولا الله نجات ورکړي دي خوشحالي ورکړي دي او زمون د لارانو نیکونو هغه دشمنان چې زمون مشران بچي به جمدي وجل او د چوریانو د دیالیمارو کارونه به غشتل او د خزونه به پکور کې دنه خدمتونه غشتل هغه ظالمان په دې ورځ خدای حلال کړی دي نو مون روزه لیسو استاد الله چې خوشاله پس خوشاله په عبادت اختر دیتا وای راکوټ اختر دې روجي دیونی ولې نو دا الله به پس خوشاله پډن توب نه پګړې نه په جلوسونو نه پسې سیاق ثقافت او په موسیقي نه په اختر په منځ به خوشاله